اهل حدیث علما مني اگر چې زمونږ سره خپل په فروعي مسایلو کې اختلافات دي لیکن جنازه دا غوي حقيقي حق ادا کول دا غوي دي او دومره خيسته حق ادا کوي بعض وخت کې غوي په جهریم کوي مېد د پاره بهترین طریقې سره شفارس کوي مېد د پاره بهترین طریقې سره دعا کوي نو موږ ته پکار دي چې د دعاګانې یاد کو او خاصتا د مړي وارثانو ته پکار دي چې عام مولا باندې جنازه ونکي یو ښه عالم وګوري یو نیک عالم وګوري یو تقوادار عالم وګوري یو پرهیزګار وګوري یو د دین خبر وګوري چې ښه خسته دعاګانې دغه مېد ته وکړي ځکه دغه سخته نه سخته ورځ ده داغه په قبر کې اولنې ورځ ده دا په خلی اسانه دي لیکن په حقیقت کې ډیره ګران حالت دی د انسان لپاره جنازه مونږه خپ آرام سره وکړو او ډیره دعاګانې پکې وغواړو لکه په دې حدیث مبارک کې مونږ ته تیر شو بل ژوندي صحابي ارمانو کو چې کاش دا جنازه زماوي دومره خپل دعا نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته وکړه او دومره وګد دعای ورته وکړه مونږ چې کوم دعا وایو دا یوم یاد کړی دا اللهم اغفر لي حینا اول د ژوندونه شروع کو و میتنا دا مخامخ میتم پکې نه یادو ټول مړي پکې یاد کو و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا د الله تعالی بنده ته دی میت تر اغله پکار دا دعا مو ویا ټول امتم دعا وکا غایبینو ته مو کا حاضرینو ته مو کا ژوندو ته مو کا مړو ته مو کا لیکن فی الحال خو تاسو دغه میت پکار دی فی الحال خو د دغه میت حق ته تراغلی چې دغه په حق ته جنازه وکي او الله ته شفارس وکي لہذا د په حق نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه اللهم اغفر له مذکر صيغه به غته راجع کولا اللهم اغفر لها مؤنث صيغه به راجع کولا او خصوصي دعاګانې به ټول غته کولی لکه سوچو کدي دعا ته اللهم اغفر له یا الله دته بخنه وکي ورحمه یا الله په دې میت باندې رحم وکي ولا تعذبه یا الله عذاب مو ورکي عذاب نه بچ کی ونور قبره یا الله قبر وته منور کی واغسله بالماء یا الله پوبو باندې صفا کی غسل ورته وکي لکه څنګه یو کپڑه وی یو انسان وی خیرن شي او پوبو وینځل شي صفا شي یا الله دا یو تشبیه ده پوبو باندې وینځي چې دا ګناهونه ټول لري شي والثلج والبرد یا الله په ووري باندې وینځي وور ډیره صفای یا الله په غلې باندې وینځي غلې ډیره صفای اسمان نه راغلي ونقه من الخطايا والذنوب یا الله پاکي کې د خطاګانو نه د ګناهونو نه کما نقیت الثوب الابيض من الدنس لکه یو سپینه کپړه د واغې باندې خیره پروت دی وغا تو وینځو پاک شي د قشانه پاکي کی وابدل هدانا خير من دار یا الله دلته ہوئی په دې کلی کې او په دې خار کې کورو خيسته کور ورته نصیب کی او اهل ورته نصیب کی وزوجا خير من زوجنا خبد لا ورکی خجوړه ورکی وادخله الجنه جنتون ته داخل کی وعده من عذاب القبر ومن عذاب النار یا الله د عذاب قبر چې اوسته او عذاب د جهنم دا غینه محفوظ کی مختلف روایتو کې مختلف دعاګانې دي میت په حق کې دا دعاګانې کول